النبي صلى الله عليه وسلم د هجرت واقعه هغه په دې طریقه چې نبی صلی الله علیه وسلم د کور نه وروته چې په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم ډېر معجزات شګر راوغسلې او د مکه مشرکینو د سترګو ته ورورتلې هغه نه لیدل دی یو ته د مکینه دا ابو بکر رضی الله عنه دی لاړ چې کله لاړ نو دی غار ته نوتل غار ته چې کله نوتل نو مشرکین ران ګرچا پیر دي تاسو د غار نه او دلته نو ابو بکر رضی الله عنه غمجن شه او خپو په دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله کچیر ته ما ملکی نو زه خو یو قسمه په ما باندې نو دنیا ودانه ده نورانه ده خو یا رسول الله کته دا خلق قتل کې شهید دي کی نو امت به د غټ خیر نه محروم شي او دای نبی صلی الله علیه وسلم کې شهید کړي نو الله رب العالمین په دې خلق باندې عذاب راوستو چې تاسو زما نبی شهید کې قتلم او په تاسو عذاب راولم هلاکوم نو یا رسول الله کته قتل کې په الله باندې څوک اعتراض نشي کولای نو الله رب العالمین په دې خلق باندې عذاب راولي چې تاسو ولې زما نبی شهید او قتلم نو ابو بکر رضی الله عنه خفو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې ابو بکر مخبکیګه لا تحزن ان الله معنا مخبکیګه مغمجن کیګه الله زمون سره دی او به وته ویلي چې ما ظنک باثنين الله ثالثهما ستاسو هغه دوه کسانو باندې څه ګمان دي چې الله رب العالمین دا غي دریمي الله رب العالمین زمون سره مغمجن کیګه نو هغه خلک چې د ابوبکر رضی الله عنه دشمنانی هغه وی په دې کې په ابوبکر رضی الله عنه باندې یې رااله او دا یې د پسان باندې داخله چې د دین نو دي خلک دي دغه کې الله رب العالمین په قران کې د څه ویلي چې لا تحزن ان الله معنا نبی ته وي ته غمجن کېګا د څه ته نو وي چې ته مېریګا ابوبکر رضی الله عنه غمجنو یریدنه چې زب مړ شمه په دې باندې خپو چې نبی صلی الله علیه وسلم را شهید نشي په دې باندې خپو نو هغه وی چې دا یریده اسنه چې د تمل نشمه دا خبره د خلکو غلطه ده بلکې ابوبکر رضی الله عنه بارک الله وی چې لا تحزن تم غمجن کیږي په دې باندې ابوبکر رضی الله عنه غمجنو چې نبی صلی الله علیه وسلم د مشرکان شهید نگی نو ابوبکر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم په دې غار کې دریش په وکړلې درې ورځې تیرې کړې په دې غار کې د جیل په شکل باندې او جیل چې د انبیو سنت ده یوسف علیه السلام جیل تیر کړل دی نبی صلی الله علیه وسلم په شعب ابي طالب کې درې کاله جیل تیر کړل دی چې هغه ځان وګړو واقعه ده بهرحال درې ورځې نبی صلی الله علیه وسلم او ابوبکر رضی الله عنه په دې غار کې ایثارو د دې د خوراک او د سکات تنظیم علما ذکر کوي وایي چې د ابوبکر رضی الله عنه یو غلام او هغه په ګډه بزې سره ولې وای د مکینه به دا ګډه بزې ویسره سار کې چې کله به ما زیګر ما خام شو دا ګډه بزې به تر روانه کړلې د مکی طرف ته نو چې کله به تورتم شو نو دی د ابوبکر رضی الله عنه غلام به د خپل ګډي بزي د دې نور شپونکینو نه پټي به روانې کړلې او دغه غر له به ور وستلې اته به راول شلې او دغه شوده به نبی صلی الله علیه وسلم او ابوبکر رضی الله عنه تورکله دا درې ورځې په شوده باندې تیر کړلې علما ذکر کوي د نبی صلی الله علیه وسلم اکثره خوراک شو هغه شوده او کجوري کچیر ته مونږ او تاسو نو درې ورځې مونږ او تاسو په شوده باندې شو تیراولې علما ذکر کوي وای کله چې د چا روح صفای روحي پاکي نو د دې انسان خوراک د ډیر توبېت نه کیږي خوراک یې زده نه کیږي چې کله وای د انسان دا روح خراب شي او د دنیا سره مینه شروع کی او ګناونو کې اخته شي د دې انسان دا روح خرابيږي او به د انسان دا ګډه غټه شي به ډیر خوراک کوي خو چې کله د انسان دا روح پاکي هغه به ډوډۍ د ځل نه کیږي نو درې ورځې دې په شودو باندې تیر کړلې د یو مشرک سره لوس کله چې تبر اعظم ته بلارخه نو به هغه د رب العالمین قانون دی چې کله د یو ملک او د یو علاقین النبي هجرت کې ولاړ شي او د کلی علاقې خلک خپکی نو د الله رب العالمین دوه عادت دي دوه کارونه الله رب العالمین به کوي یو کار دا کوي چې کله د ملک او د علاقین النبي لاړ شي الله رب العالمین په کلی او علاقې باندې عذاب راولي لکه صالح علیه السلام چې کله د خپل کلی نه لاړ الله رب العالمین په کلی باندې عذاب راوسته دغه رنګي هود علیه السلام چې کله د خپل کلی نه لاړ په کلی باندې الله عذاب راوسته لوط علیہ السلام چې کله د کلی نه وته الله رب العالمین په کلی باندې عذاب راوسته نو یو طریقه د الله دا چې نبی د کلی نه وځي الله رب العالمین په کلی باندې عذاب راولي او دا کلی ولټه کوي داخله تبا کوي او دمه طریقه د الله رب العالمین دا کله چې یو نبی د کلی نه وځي نو الله رب العالمین دغه نبی ملګری پیدا کوي او دغه نبی دعوت غالب کوي او داخله الله رب العالمین ذلیل کوي نو د مکینه چې نبی صلی الله علیه وسلم او تعالی په مکه باندې عذاب را نه وسته خو لیکن دا نبی لاړ مدینه ته ملګری الله پیدا کړ دعوت الله کامیاب کړ الله به د مکه ته فاتح را نه نسته او مکه به ته فتح کړ الله له عزت ورکو د مکه خلق الله رب العالمین سو وخت بعد ذلیل کړ نو دا د الله قانون دی نو نبی صلی الله علیه وسلم د دې غار نه وته روانو
د مکی مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم په سر باندې سل اوخان انعام مقرر کړ چې چا نبی صلی الله علیه وسلم ملک وینیو نو هغه به موږ سل اوخان ورکو نبی صلی الله علیه وسلم روانو په دې کې سراقه ابن مالک چې په دې وخت ایمان نه راوړل دا دی ولیدل چې کله دی نبی صلی الله علیه وسلم او ابوبکر رضی الله عنه ولیدل نو دی ویل چې را چانس دې سلو خان دی او دا به وګټم او د نبی صلی الله علیه وسلم سره عظیم اسلحه نشته د ابوبکر رضی الله عنه سره او ور بشم است به مړکما کله چې سراقه ابن مالک ورپسې نبی صلی الله علیه وسلم پسې د اسدا پخې چې وي الله رب العالمین فی جلد من الارض فوج اسمک کې الله رب العالمین د اس پخې نه نشته چې کله نه نستلې نو دا پوهه شو په دې باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم ماته خیره وغللې وې دې سراقه ابن مالک نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې تا ماته خیره وغلې خیر دې اسماء پر دعا وغواړه چې ما خلاص کې الله سبحانه وتعالى سره وېما چې کله نبی صلی الله علیه وسلم دعا وغوښتله چې کله خلاص نو به د کوشش وکړي چې په نبی صلی الله علیه وسلم عملو کې گزار پیو کی به نبی صلی الله علیه وسلم خیره وغللې به د اس د بخې کوم نه پدې زمګه کې به لاړې نو د به ویلې چې دعا وغواړه به نبی صلی الله علیه وسلم دعا وغوښتله خلاص دریم کړه به دا کار وکړ به ور روان شو نو دریم کړه به د اس د بخې الله رب العالمین په دې وچ زمګه کې ومنډلې نو دی اخر کې ویلې چې رسول الله اسما تاسو سره لوز دي کدا پیر دعا له وغواړه او زه به تاسو هیڅ هم نه متا سره ملوز دي دا کوم مشرکان چې روان دي تاسو بسې دم د نزستنوما او خیر اسما لپاره دعا وغواړه نبی صلی الله علیه وسلم له دعا وغوښتله او د اس بخې الله رب العالمین به تر اخلاص کړلې او نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې سراقه دا مکه الله رب العالمین به ته فتح کوي او د کسرا او د پارس د باچاهانو بنگړي دا به صاحب لاس کې چولې کیږي نو دا که چې تمنګ وتاسي نو د دې زمانه کې د دې مثال څه لکه یو سړی وای دوه درې کسانی او هغه چاته وای چې را د امریکای او د روس د باچاهانو بنگړي به صاحب لاس کې چولې کیږي او دوه درې کسانی ختم دا عقل د څه نه مني چې را به څنګه کیږي دوه کسان د نبی صلی الله علیه وسلم او ابوبکر رضی الله عنه د مکینه د خلکو شړلې دي او دا څه خبره کوي نو دا سراقه ابن مالک هم مشرک هو لیکن د نبی صلی الله علیه وسلم په خبره باندې یقینو دی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې رسول الله مال خطر کا نبی صلی الله علیه وسلم له خط ورکو به مکم فتح شو د عمر رضی الله عنه په وخت کې هغه کسرا او پارس فتح شو چې کله فتح شو نو د هغه د باچاهانو بنگړي صحابه راوړه چې کله راوړه نو عمر رضی الله عنه دا تقسیم اول سراقه ابن مالک رضی الله عنه پاسه دا یا امیر المؤمنین دا بنگړي زما دي عمر رضی الله عنه ورته ویل دا چې تاسو دا خو د مجاهدینو راوړي دي او دا خو د دیو برخه ده دا څنګه ستادي هغه خطر راوغسته او ته ویل چې مال نبی صلی الله علیه وسلم دا خطر کړی دی چې ستا په لاس کې د کسرا او د پارس د باچاهانو بنگړي اچولې کیږي وای عمر رضی الله عنه هغه بنگړي راوغسته او دلې ورکړه نو دا نبی صلی الله علیه وسلم چې په معجزه باندې به دا خبرې کولې څومره مو د پسه دا خبره صادقه شوه به سراقه ابن مالک د دیونه روان شو او نور مشرکین لورغه وته ویل چې په دې کې څوک نشته دي اسه مگر زي نور مشرکان د دې نه راستانه کړ ابو بکر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم هجرت کو مدینه منوره ته لاړ